په دې ویډیو کې موږ نه غوښتل شوي دي چې معلوم کړو څو ملي لیتره و هکتو لیتره کیږي. دا که په بله بڼه ووایو دا داسې هم ویلی سو چې و هکتو لیتره څو ملي لیتره کیږي. موږ له تیرو درسونو نه په یاد لرو چې په مټریک سیستم کې د مایعاتو اندازه کولو واحد لیتر و، خو دا لیتر په خپل اضعافو او اجزاو ویشل سوی. اضعاف هغه د مایعاتو اندازه کولو واحدونه چې لیتر نه لوی وي هغه ته اضعاف ویل کیږي، او هغه د مایعاتو د اندازه کولو واحدونه چې لیتر نه کوچني وي هغه ته اجزا ویل کیږي. مثلا د لیتر اضعاف دا دي، لیتر نه چې لوی ده هغه دیکا لیتر ده، دیکا لیتر نه بیا لوی څه ده هغه هکتو لیتر ده، او هکتو لیتر نه څه لوی ده هغه نو بیا همداسې کیلو لیتر ده، او همداسې د لیتر اجزاوې چې دي لیتر نه چې وړکی ده ډیسي لیتر ده، بیا کوچنی ته سانتي لیتر ده، او همداسې ملي لیتر، او همداسې نور. اوس راځئ وګورو چې دا د اجزاو او اضعافو قیمتونه څومره دي. که چیرته دا 1 لیتر سي نو 1 لیتر 10 ډیسي لیتره کیږي، او همداسې بیا 1 لیتر 100 سانتي لیتره کیږي، او همداسې 1 لیتر 1000 ملي لیتره کیږي. خو اضعاف که وګورو دلته بیا 10 لیتره 1 دیکا لیتر کیږي چې دا داسې هم لیکلی سو 1 لسم، او 100 لیتره بیا 1 هکتو لیتر کیږي، نو دا داسې لیکلی سو چې 1 سلم، دا داسې هم لیکلی سو چې 1 زرم. اوس مونږ غواړو 1 هکتو لیتره په ملي لیتر واړوو. د ده د حلولو لپاره ډېرې لارې شتون لري، خو یوه او معیاري لاره دا ده چې مونږ لومړی هکتو لیتر دیکا لیتر ته، دیکا لیتر لیتر ته، لیتر ډیسي لیتر ته، ډیسي لیتر سانتي لیتر ته، او همداسې سانتي لیتر بیا ملي لیتر ته واړوو. یو څه چې تاسې باید پرې پوه شئ هغه دا دي که چېرته مونږ غواړو لیتر د هغه اضعافو ته واړوو نو دا باید وویشل سي، او که چېرته مونږ غواړو لیتر اجزاو ته واړوو نو دا بیا ضربیږي. یعنې که چېرته مونږ کوچني واحد ته ځو باید ضربې کړو، او که چېرته لوی واحد ته ځو باید تقسیمې کړو. اوس راځو 1 هکتو لیتره په دیکا لیتر اړوو. دلته تاسو وینئ چې د هر واحد توپیر 10 واحده ده، نو مونږ غواړو چې 1 هکتو لیتر دیکا لیتر ته واړوو. دا مساوي کیږي له 1 ضرب د 10 او واحد هم دیکا لیتر، دا مساوي کیږي له 1 ضرب 10 اویا دیکا لیتره. اوس غواړو اویا دیکا لیتره لیتر ته واړوو، نو دا مساوي کیږي له اویا دیکا لیتر مساوي کیږي له اویا ضرب دی، ځکه مونږ کوچني واحد ته راځو، ضرب دی 10، دا مساوي کیږي له 1 ضرب 1 دلته بیا 2 صفره دي 200، او واحد هم لیتر 200 لیتره. اوس غواړو چې 200 لیتره 200 لیتره دا غواړو چې ډیسي لیتر ته واړوو، نو 200 ضرب دی 10 او واحد هم ډیسي لیتر چې دا مساوي کیږي له 1 ضرب 1 کیږي 1، او دلته هم 2 صفره دلته دي، 1 صفر دلته 3 صفره، 2 زره ډیسي لیتره. اوس غواړو چې 2 زره ډیسي لیتره په سانتي لیتر واړوو. دا مساوي کیږي له 2 زره ضرب دی 10 او واحد هم سانتي لیتر چې دا مساوي کیږي له 1 ضرب 1 کیږي 1، او دلته 4 صفره دي، دا هم کیږي اویا زره، واحد هم سانتي لیتر. اوس غواړو چې سانتي لیتر په ملي لیتر واړوو. غواړو چې سانتي لیتر ملي لیتر ته واړوو. اویا زره سانتي لیتره اویا زره سانتي
لیټره غواړو چې په ملي لیټر واړو نو 80,000 ضرب د 10 او واحد هم ملي لیټر چې دا مساوي کیږي له و ضرب یو کیږي و او دلته بیا ټول 15 صفره دي دا هم 15 صفره نو 200,000 ملي لیټره نو زمونږ پوښتنه ځواب شوه